Conditional Probability یا شرطیه احتمالات وایو. په شرطیه احتمالاتو کې د یوې پېښې د رامنځته کېدو یوه برخه معلومه وي او موږ کوښښ کوو چې دوهمه برخه یې پیدا کړو. اصلا په شرطیه احتمالاتو کې سمپل سپیس پر دوو یا څو برخو ویشل شوی وي او موږ یې د یوې برخې احتمالات پیدا کوو. مثلا په دې ځای کې دا هم مثال دا مو مثلا A ګروپ دی او دا مو هم مثلا B ګروپ دی. صحیح دی؟ ورپسې په دې ګروپ کې مثلا 3 دانې ریډ بالونه دي، سره بالونه پکښې کې دي. صحیح دی؟ او په دې ځای کې 4 دانې مثلا بلو دي. صحیح؟ یا گرین یا بلو. صحیح دی، دا گرین. ورپسې د B دا په دې طرف کې مثلا 2 سره بالونه دي او په دې طرف کې 4 بیا بلو بالونه دي یا شنه بالونه دي. صحیح دی؟ اوس ته اصلا 2 طرفه لري، یو د A طرف دی او یو د B طرف دی. تا ته دا سوال نه درکوي چې ته د A طرفه څخه شین راپورت کړه یا د B طرفه څخه شین راپورت کړه. دا سوال نه درکوي، فقط درته وایي احتمال د دې پیدا کړه چې په دغه دواړو طرفو کې مثلا دا ګیلاس سره وڅرخوي او د دې څخه چې ته یو بال راخلې، مثال یو دانه بال ته راخلې، احتمال د دې معلوم کړه چې هغه بال د سور وي. د هغه احتمال چې موږ تاسو پیدا کوو ټوټل بالونه سره چې پکښې کې دي 3 دا دي او 2 دانې دا دي. تا ته خو طرف نه یې درښودی چې د A څخه یا د B څخه، او نه یې درښودی. نو دی درته وایي فقط د سور بال د راپورته کېدو احتمال معلوم کړه. سره بالونه موږ تاسو 3 دلته لرو، 2 دلته لرو، دا 15. ټوټل بالونه په دې ساحه کې چې موجود دي څوانې دي 14 ثانیې. نو P of R یا P of read probability یا احتمال د سره بال دا مساوي کېږي په څو باندې؟ 15/14 باندې. دا هم 15/14 باندې. صحیح؟ یا مثلا درته وایي ته احتمال د دې معلوم کړه چې مثلا تا د شین بال دې ته راپورته کړې. د دغه 14 دانو بالو د جملې څخه ټوټل 4 دانې بالونه مثلا په دې ځای کې موجود دي، 4 دانې دلته دا ماته د دې 14 دانو بالو د جملې څخه ته یو بال راپورته کړې. احتمال د دې معلوم کړه چې هغه دې شین وي. نو P of B یا P of blue یا احتمال د شنه بال ده دا مساوي کېږي په څو؟ ټوټل شنه بالونه 8 دانې پکښې کې دي او ټوټل په A او B ګروپ کې چې بالونه موجود دي هغه ټوټل 14 دانې دي. صحیح؟ اوس که چیرې بیا درته وایي چې احتمال د دې معلوم کړه چې ته د A د ګلاس څخه بال راپورته کړې، د A د ګلاس څخه بیا دلته درته وایي چې شین راپورته کړې که سپین راپورته کړې. مثلا یوازې د A د ګلاس څخه چې راپورته کړې یعنی P of A دا مساوي کېږي په A کې ټوټل 7 دانې بالونه دي او 3 او 4 دا 7 او دلته ټوټل بالونه چې دي 14 دانې دي. نو څو کېږي؟ دا هم 7/14 باندې. دغه رقم P of B که چیرې موږ په نظر کې ونیسو. اوس که چیرې مثلا احتمال پر دې رقم باندې و چې دی درته وایي احتمال د دې پیدا کړه چې یا مثلا سوال پر دې رقم باندې و احتمال د دې پیدا کړه چې دغه بال چې ته راپورته کړې هغه د شین بال وي په داسې حال کې چې ته د A د ګروپ څخه راپورته کړې. په داسې حال کې چې ته د A د ګروپ څخه راپورته کړې دا معنی چې یعنی دا ټوټل سمپل سپیس چې دی دا دلته پر 2 برخو باندې وویشل شو. ستا دغه برخه پکار ده یعنی یوازې د A ګروپ کې دروښوي چې ته د A د ګروپ څخه راپورته کړې. د A د ګروپ څخه چې دا بال ته راپورته کړې احتمال د دې معلوم کړه چې هغه مثلا شین بال وي او یا د سور بال وي. نو که چیرې زه مثلا P of R read بال زه پورته کوم داسې چې زه په دې باندې پوهېږم چې هغه دې د A د ګروپ څخه وي او یعنی دغه لاندې ساحه د B ګروپ ته ما پرېښوي د دې څخه زه نه راپورته کوم. نو 3 باله دلته دي او 4 باله دلته دي ټوټل 7 باله او احتمال د ریډ بال چې دی هغه مساوي کېږي په څو باندې؟ په 3/7 باندې. صحیح دی؟ او یا مثلا درته وایي P of blue پیدا کړه داسې چې د A د ګروپ څخه ته راپورته کړې. اوس دغه ایچ څو دا یو کنډیشن دی تا ته یې درکوي او یعنی په دې برخه ته پوه شولې چې موږ د A د ګروپ څخه راپورته کوو. صحیح دی؟ نو د دې احتمال چې دی P of blue دا مساوي کېږي داسې چې د A څخه راپورته کېږي
پی اف بلو ټوټل څلورانې بلو یا شنه بالونه پکښې کې دي اوه دا هم څلور دا هم څلور ټوټل بالونه څو دي ټوټل اووه دي دا هم اووه نو و دې ته کنډیشنل پروبابلیټي ویل کېږي یا شرطیه احتمالات کانسپټ یا دغه هدف مو یې واخلئ چې هدف یې څه شی دی ښه فورمول یې څه رقم دی د دې لپاره چې موږ تاسو شرطیه احتمالات پیدا کړو فورمول یې مساوي کېږي په پی اف A given B دا مساوي کېږي په P of A intersection B یا تقاطع د B پر P of B باندې فکر کوم دا فورمول تاسو خپل هم نوشته کولی شئ که چیرې تاسو ته P of B given A درکړی و دا فورمول تاسو هم نوشته کولی شئ نو د دې فورمول دا مساوي کېږي په P of بیرته هغه A intersection B تقسیم پر P of A باندې کو مثلا